تو همه بلبل چنل تاریالا دیالا او همه تعقیب کتون دي تمام خلق ये टपकल गाला टपकल गाला बिल्कुल उधर همیشه میخوایم که به وطندارای خود مناطق را نشان بدیم که تافیرا کامرا واره ندیده. هر وخت تاسو راشئ موږ دا پیغام لرو چې هر وخت راځي او د منطقې حالت اخلي او خلکو ته هغه کوي. جلغوزه داریم، چهارمغز داریم، همین چیزا داریم. څنګه چې تاسو ته معلومه ده دوستانو موږ راغلي د میل درې ته نو څنګه چې منطقو رسمي رواج په برابر سابقو کې چو د سمالټنګ ني کلن شو دومره خوشحالي چې څه درته وایم. نو روز پورې دا کار موږ ته داسې څوک نه دی راغلی. ان شاء الله موږ اول ځل دی چې تاسو دې ځای کې تاسو سره ولاړ ما تاسو سره خبرې کوو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. همه بلبل چنل تاریالا دیالا او همه تعقیب کتون دي تمام خلق امام يوانا نوا تنگر دوله شاو علی شنگ منطقو هن لغمان علی شنگ منطقو کچا یو جاگو نارچگنو یو جاگو نام گاسه میل درو مختلف درو دار دوگو سجاگو تیلی دا شو اندکران ټپکال شلاګل پاندا و مختلف منطقو د جاگو دار دوسه او اما شبرو خوشحالین گنوا تنگ بیرو مدو بعدس یعنی اولین بارگا مان جاگو یتن جاگو کامروک چا ارته انو میوان سفر جل یتن هم بلد تو پران کنه ور جاگو لشیتم بات ول یتن. اما نو تنگی چند دوله شاور علی شنگول سوالی دوله شابه نزدیک جاگو است تقریبا میل درو بیرو جاگو دار تو سه بیرو دول جاگو دار تو البته یہ ساهو کیانی است یہ میل درو آخر شراب سرحد دار تو پاندا پر سرجه تو پاندا تنکن در نورستان سرحد شروع بتو اندی ما یو سند منطقه ماونتن یو پر هگو داشن یو جاگو برشان معلومات دی ما نامه کرا جانی معرفی کرم. ما نامه خاگو مرا خانه پاندولامیم بالکل این مای امانی بار جاگو باروکچا معلومات دین که مخلوان کی جاگو است اندکنه کی جاگو ما معلومات دین سه مخو رنجین مثلا یوم منطقه او بتاو تیلیا ادیاگ لومو گذا مخامولتی یوم پلالوما نبولیا ایا گاس رنجینا یہ رنجینا تین رنجینا یکن داره چلی گال میدان پانو گالا بالکل پچانگنا کیا جاگو پچانگنا یہ ٹپکل گالا بالکل ادھر یہ پرانگنا کیا نسا ہوئے تو یہ پرانگنا نسا ہوئے تو اودگو اندر نبولوم جو دے اندر پاندو بالکل این ما یلا طلبات داری ما کوشش کردن که ما تنگ منطقین خلقوان لردین جاگو لردین واتین الله طلبات داری زندوتی آباد یا کور اگر پیغام در توی واشه بیتوی اگر هم مکان ایتونه شرنو غلطین میمون که توی خوب سری دولی بی میمانی دیتوی انتاب هم نمره اوکرین تانی نام غلطین کرد الله طلبات داری زندوتی تشکر این وقته انتاب زندوتی
نو څنګه چې تاسو ته معلومه ده دوستانو موږ راغلي د میل درې ته نو څنګه چې دنه مخکې موږ د خپل د دغه منطقې نورو خلکو سره لیدنه وکوله او خبرې مو کولې نو د دې منطقې یو بل تن دی موږ غواړو هغه سره د دې منطقې د نورو معلوماتو په اړه خبرې وکړو. بیادر سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستی بیادر جان جور؟ الحمدلله فضل خداوند است. بیادر شما از کدام منطقه هستین اسمش؟ از تپکال هستیم بیادر. از تپکال هستی بیادر. می تپکال مردمش مصرفیت چی کار است و چی نوع جای است می تپکال؟ مصروفیت که چیز مصروفیت ندارم بیادر. اینجا خوب بیکاری است، چیز نیست. ایران میرن و اینجا میان و همین کار بارش همین است. چندان کشاورزی هم کم و توم است، زیاد نیست. جلغوزه داریم. وقت جلغوزه که میاد جلغوزه هست. ماشاءالله. خب بهترین چیز شما دارین که به نام جلغوزه است. دیگه چیزی باید شما بطلبیم. جلغوزه داریم، چهارمغز داریم. همین چیزا داریم. برای بهترین چیز می جلغوزه و چهارمغز است. خب دره تپکال که است چطور در است؟ آب و هوایش چطور است؟ آب و هوای بهترین آب و هوای دره تپکال. دره نیست، خوب کلی است، منطقه است. خب دیگه ما همیشه میخوایم که به وطندارای خود مناطق را نشان بدیم که تافیرن کامرا واره ندیده. دیگه ما این سحر به شما نشان میدیم. خب شما به ما بگوین که انمی تپکال مردمش که است چند فامیل میاین؟ تقریبا چند هزار خانه میاین؟ چقدر فامیل میاین؟ تقریبا چند هزار خانه اگه براتون بگویم 3000 خانه میاین. 3000 خانه. درست است بیادر. تشکر از معلوماتتان. خیر ببینید. زنده باشید. السلام علیکم قامم کرنگه جوړه سید دی بیا جانې جوړه الله رحمه کو نشي جوړ کړی الحمدلله رامیا ای بیرو دیر بعد اس من منطقه جاغل ادم دی واتم انت منطقه رسم رواج بلا برابر سابقو گینی چو د د سمالټنګ نی کلن شکوف کو رسم رواج بدا بنونګو کچګیا ورواس نه تا موږ غږ نه باندې کوو نو درنو لیدونکو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د الیشنګ ولسوالۍ د میل درې ته موږ راغلي یو او ډېرې خلکو سره هم خبرې وکولې. نو دغه منطقې مخور سپین ږیري دي موږ سره موجود دي دلته او غواړو چې د دوی سره خبرې وکړو او غواړو چې د دې منطقې په اړه د دوی نه معلومات واخلو. نو ستړی مه شئ حاجي صاحب. السلام علیکم. خیر راغلی تاسو. الله دې ژوندی لره. مننه. خیر اوسئ. حاجي صاحب محترم نو الله تعالی مبارک لره. نو که د دې ځای په اړه موږ ته معلومات راکړي حاجي صاحب چې دا کومه ساحه ده؟ موږ کومه ساحه کې ولاړ یو او دغه منطقه څه نومونه لري او کوم ځایونه دي؟ اول خو هر یو نه مخکې پیغمبر سلامونه وړاندې کوم تاسو محفل ته مجلس ته. دغه ځای کیڼی نوم دی کیڼی او دغه ځای هغه دی وینګل. دا وینګل دی وینګل لاندې منطقه د وینګل پل په نوم باندې دی او دغه کیڼی پر نوم باندې دی. دې خواته ټپکال دی دې ته وایي دلبګوتو دا هغه خواته پتاو خواته او دا سورې خواته وایي داوان او بره کلی شیرخان نوم دی. ډېر ښه تاسو موږ سره معلومات شریک کړل د مختلفو کلو په اړه باندې. نو که یو بل معلومات راته راکړي چې دغه ځای او منطقي خلک چې دي څومره چې موږ پوښتنه وکوله موږ ویل چې خلک څه کار کوي څه کار باندې بوخت دي نو اکثره موږ ته زه د نقیص معلومات راکړل خبرې خو مو کولې نو تاسو د خولې چې واورو نو ډېره خبره راشي دغه منطقي خلک څه کار کوي په کوم کار بوخت دي؟ کارونه خو نور کارونه نشته دهقاني دی مالداري دی او بس دغه خلک ځي څوک ایران ته ځي بیا څوک یو کې څوک بل کې او مکتب هم دغه ځای کې دا مکتب ځای دی دغه ځای دا دې خواته دغه مکتب نوړي په نوم باندې مکتب دی دغه ځای مکتب ځای دی او انشاءالله جوړ شوی نه دی خو جوړیږي به
بره نوړي دی نوړي اولیا دی او نوړي اولیا نه بره پانډو دی کلی دی. ښه کاکا جانه یو خبره بخښنې سره چې خبره م درته ونیوله دغه ځای امنیت څنګه دی؟ امنیت شکر الحمدلله ډېر امن امان دی. د ټولو د خوشحالۍ خبره دا ده چې په ساحه کې امنیت دی او ښایسته ځای دی او سیلانیان هم باید راشي د منطقې نه لیدنه وکړي دا ساحه وګوري. څه ویل لرې سیلانیانو ته؟ انشاءالله بالکل په خیر سره راشي موږ به ټول خوشحال شو د سیلانیانو لپاره. الله تعالی مبد لره. تاسو هم راغلی موږ خوشحال یو دومره خوشحال یو چې څه درته ووایم. ښه نو تر اوسه پورې دا کار موږ ته داسې څوک نه دی راغلی. انشاءالله موږ اول ځل دی چې تاسو دې ځای کې تاسو سره ولاړ یم تاسو سره خبرې کوو. الله مبد لره تاسو زموږ مشران یاست او موږ غواړو چې تاسو دا خبرې نور مخکې مسؤلینو ته ورسوو. آیا څه غوښتنې لرئ د حکومت نه د فعلن نظام چې دلته په موږ تاسو باندې دی نافذ دی دیو نه څه غوښتنې لرئ حکومت نه باید څه غوښتنې تاسو ته پوره کړي او څه پیشنهادات لرئ؟ پیشنهاد خو ډېر پیشنهادونه خو ډېر دي. څه درته وایم چې وران کور دی نو افغانستان وران کور دی څه به درته وایم د بلوچستان نه نیولې تر هغه پورې څه هغه نشته څه ذریعه نشته. خو شکر الحمدلله زمونږ غوښتنه یو خو امنیت خو خود په خود راغلی دی موږ دې باندې خوشحال یو او بل د تعلیم په سویه باندې چې دغه زمونږ د تعلیم وشي پکار دی چې دغه د مؤسسې او هغه راشي د څه نوم یې ده امدادونه او کومکونه موساد راشي دلته کار وکړي. آفرین امدادونه. او د سړک په اړه څه ویل لرئ؟ سړک په اړه سړک داسې سړک دی چې تاسو تر اوسه پورې خو ښه نه و. اوس شکر الحمدلله اوس 6 متره سړک هغه شوی دی او انشاءالله اوس لګیا دی او دوی وایي چې موږ به جوړوو. مولوي صاحب زرکمر الله پاک دې په عمرونو کې برکت واچوي هغه راغلی دی او هغوی دا منظوري هغوی هغه کړی دی راوړی دی. صحیح ده صحیح ده الله م ژوندی لره. مننه چې خبره م درسره وکړې چې موږ ته م وخت راکړه. نو څه پیغام لرې موږ ستاسې پیغام اورو؟ عزت الله پاک هم عزتي کړي تاسو او پیغامونه خو داسې دي چې هر وخت تاسو راشئ موږ دا پیغام لرو چې هر وخت راځئ او د منطقې حالت اخلي او خلکو ته هغه کوي. الله مباد لره. مننه خیر اوسې الله م ژوندی لره. مهرباني. درنو لیدونکو دا وه زموږ نن ورځې خپرونه چې په الیشنګ ولسوالۍ کې په میل دره کې م ترسره کړه. بیا هم تاسو ټول په خدای تعالی سپارو. د بلبل چینل سبسکرایب کړئ او له یاده مو نه وځي چې که چېرته خپله درې او باندې او منطقې غواړئ چې سکرین ته راکش کړئ نو دغه زموږ ته په لاندې په کمنټونو کې ولیکئ چې موږ تاسو دا ویډیو په سکرین کې راکش کړو. مننه د الله په امان.